راځم د خیبر پښتونخوا کې د عملیاتونو متعلق په درې اسماعیل خان په د قریشي موړ ته نږدې په سیمه کې د امن کمیټې یو غړي په کور کې واده و او په دغه کور کې انتحاري حمله شوې ده. 10 کسه وژلي دي، 10 کسه نور ټپیان دي او مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د ویل کېږي چې دا به ټي ټي پي کړی. ادعا داسې ده. د امن کمیټې مشر سرنډر دغه جګړې محسود په نامه باندې دا څوک چې دا وژل شوی دی او دا محسود چې دی دا د مجاهدینو په وژلو کې او نیولو کې او په حساب په زجر ورکولو کې متهم و. په همدې لپاره یې د په کور کې چې کوم واده و په واده باندې برید شوی دی او چون واده کې هله ګوله زیاتی نو هلته ډېر زیات تعداد ټپیان او مړه شوي دي او خپله دا جګري محسود هم چې دی دا پکې له منځه تللی دی. په 23 د جنورۍ ټول بریدونه 3 شوي دي. وزیرستان شمالي کې 2 او په ټانک ولایت کې 1. ولایت وزیرستان شمالي ولسوالۍ سپینوام د تخیلو په سیمه کې د ډرون په برید کې 2 مجاهدینو په شمول 6 تنه نور شهیدان شوي دي او ملوث جاسوس چې د دې اطلاع ورکړې و او دا برید شوی و عبدالقیوم په نامه گرفتار شوی دی مجاهدین دخوانه او پس له هغې نه اعدام شوی دی. ولسوالۍ میرانشاه د ټپي ته واقع نږدې د بوش پاکټ مارکیټ باندې د تعرضي برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده او ځاني تاوان هم خبر را رسېدلی دی. ولایت ټانک ولسوالۍ د ټانک د خزان په سیمه کې د فوج سره په جګړه کې 2 عسکر وژل شوي دي او 2 ټپیان شوي دي. یو مجاهد هم چنان د شهادت جام نوش کړی دی. د بلوچستان په هکله یو نړیوال راپور راغلی دی وایي چې د ازادي غوښتونکو قوت په تیرو 4 کالونو کې 3% اضافه شوی دی. جغرافیایي ساحه یې لویه شوې ده. ښارونو ته یې سر راوتی دی او اغیزه او بریدونه یې مؤثر شوي دي او دوی ورځ تر بله د پاکستان د حکومت په مقابل کې په یو لوی ګواښ باندې په بدلېدو کې دي. دا و د نن ورځې زموږ موضوعات چې تاسو سره مې شریک کړل. هیله برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې ستاسو حضور ته حاضرېږم ستاسو نه هیلهمن یم چې دا دوستان سره شریکه کړئ او سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. او په اخر کې دا دی چې پوښتنې دا مې ستاسو ټولې لوستې وي، هلته مې ځوابونه ورکړي دي. خو هغه دوستان چې پروګرام نه اوري او پوښتنه کوي دا ډېر سم کار نه دی. د پرون برنامې لاندې داسې پوښتنه شوې ده چې هغه ما د برنامې په سر کې اول خبر هماغه دی اما ما نه د هماغې پوښتنه شوې. معنا دا ده چې برنامه هغه ورور نه ده اورېدلې. نو هیله مې دا ده ما ورته ولیکل چې برنامه واوره. نو د تاسو نه هیله کوم چې برنامې اورئ بیا پوښتنې مې لیکئ، زه هملته تاسو ته بیا ځوابونه در کوم. تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.